يلا دوكي شروع جوړو دوستانو نن د ویډیو د موبایل کې ډېر له وخت نه بعد انشالله ویډیو ته بیا ویډیوګانې بیا جوړو او دا ډېر وخت کېږي چې ما ویډیوګانې نه جوړ کړې ما د درې چینل نورو دغه باندې کار کوو دې چینل ته زما ویډیو نه اپلوډ کېدل مشکل دا کاټو ښه دوستانو نن د ستاسو دپاره یو موبایل ما راوړی دی چې دا موبایل دی ګلاکسي زد فلپ 3 5G دی دا موبایل یو 128 GB دی 8 GB رام دی او 12 میگا پکسل کیمره لري شاته او مخې ته البته دا کلاو شوی دی خو زه تاسو ته بیا هم ښیم چې په څه طریقه او د چا لپاره دا موبایل په درد خوري که تاسو چېرته غلط نه سئ ډېر روپۍ پرې ورکړي دا موبایل د بعضو خلکو دپاره زما په نظر نه دی صحیح لکه مثال په طور چا او چا دپاره به زه تاسو ته ویډیو کې وښیم ښه دوستان موبایل په دې شکل راځي دا به تاسو ګورئ دننه پکې نور څه شی نه وي صرف یو دانه چارجر کابل په دې کې او انفارمیشن او بس خلاص نور داسې وړوکی ډبی د لکه د آیفون غوندې د نور موبایل چې ورسره راځي ډبی لرې کوي دوستانو دا دی سامسونګ ګلاکسي زد فلپ 3 دا په دې رقم بندېږي دوستانو دا رقم وړوکی په دې رقم کولاویږي دوستانو په دې سیټ کې صرف یو سیم کارت خوري دی چې زما خیال ډبل سیم کارت نه خوري یو سیم کارت خوري زه دا تاسو ته وښیم بعضې عمري کارت هم خوري سیم کارت هم خوري زما په نظر یو طرفه سیم کارت خوري او دوستانو بل سیټ دی چې دی یو فنګر پرنټ لري دی چې باندې دا ګوته کول شي فنګر پرنټ ورکوي او د اواز جګولو ټیټولو هغه لري اخر کې یو لاسپیکر لري چارجر ځای لري او یو میکروفون بره یو لاندې لري دا ځای لکه یا المینو نه پوهېږم میټال غوندې داسې هغه لري وسپنه غوندې دی پلاستیک ملاستیک نه ده دا اګر د شاوخوا که تاسو وینئ داسې دا تور تور داسې دا ټول المینو شی غوندې د مابین کې سرامیک شی غوندې دی دې سیټ ته هم دغسې دی په دغه کې بیا وړوکی سکرین غوندې دی البته دا یو شی دی دوستانو چې د ګوتو هغه ډېر پرې پاتې کېږي دوستان لکه پخوا باندې هغه آیفون سو چې راغلي وو په هغه باندې هم کېده او ګلاکسي باندې هم کېده مثال د ګوتو ډېر لکه پرې پاتې کېږي نو یو پوخ هر شی هم ورته ضرورت دی ښه دوستانو دلته دوه کیمرې لري یو لینز لري او دې کې وړوکی سکرین لري که دا تاسو آن کړئ دلته تاسو ته ښیي مثلا ټیم او میاشت ورځ باټري درې شی تاسو دلته ښیي دا که ډبل کلیک وکړئ مثال په طور ګوته پرې ونیسئ دا رقم کولی شي دا بدل هم کړي ساعتو هغې بدلیږي مختلف د ساعتو هغه لري نو تاسو ته به ښکاري مثال زه دا انتخابوم ډېر ښایسته ده نه ګوته ټینګه پرې ونیسئ نو دې باندې مختلف کولی شئ د موزیک هغه ولګوئ کولی شئ دا رقم ساعت هغه ولګوئ ډېر مختلف ساعتو هغه هم لري سیټینګ لري دې کې سیټینګ ته لاړ شئ د سیټینګ البته دننه نه هم تللی شي خو دې جنم کولی شئ د ټول سیټینګ برابرې کړي څو شیزونه دوستانو زما ډېر پکې خوښ شو چې هغه زه تاسو ته ښیم چې هغه څه شی دي اول شی د مخې کامره ده مثال په طور البته شا کامره راځي خو موږ اوس مخې ته ده نه دا بټن که تاسو دواړه ډبل کلیک کوئ د دې چلندولو اپ او آن بټنه ډبل چې کلیک کوئ تاسو ته کامره کولاویږي په دې شکل کامره باندې چې دې باندې د اواز جګولو بټو باندې چې کلیک کوئ تاسو عکس اخلي یو زما خیال د لاس په هغه م اخلي لاس اشاره ورته وکړم عکس اخلي صحیح دی ښه دا ډېر ښایسته سیستم دی مثلا ته کولی شي په دې طریقه کولی شي عکس والې سمه ده او ساعت و هر شی درته ښیي زما خیال دا اوس ما ټرای نه ده کړی چې ویډیو د شا نه کوی شي که نه او غږېدی شي که نه دې باندې ما ټیسټ نه ده کړی تاسو باید خپل لږ انفارمیشن کې وګورئ بل دی دوستانو دې کې یو ډېر ښکلی سیستم چې دی دوستانو دا سکرین چې دی مثلا هغه نه دی شیشه غوندې نه ده ماتېږي نه که تاسو مثلا داسې راکت کوئ مثال ته پخوانی چې راغلی هغه ما کتلی وي د هغې کې دلته به یې هغه راته داسې یو پټه غوندې به راتله لکه د پلاستیک به یې لږ زره ډډېده دا رقم خو د دې نه کېږي داسې د هماغسې صاف دی نه راټولېږي نه ماتېږي نه کوم پرابلم ورته راځي که دلته تاسو ته وښیم لږ سکرین بند کړم تاسو نږدې نه وګورئ یعنې هغه نه لري چې ګوته پرې کش کړي مثلا پته نه لګېږي چې دلته دقت کېږي مثلا که داسې صاف کړي دلته که تاسو ته ښکاري چې لږ ذره غوندې قطېدو ځای ښیي خو لکه داسې هغه نه لري
او دلته دوستانو بله د شی ضد هغه هم ته لګېدلی ده چې ماته نه شي یا خش پې ونه ولېږي دا هم لګېدلی دې سنګو کې په دې جوی کې که تاسو ته ښکاري دې سنګو کې داسې یو رقم باندې وسپنې ورکړي دي چې هغه قط کېږي کولاویږي دا رقم. ښه دوستانو د دې بل سیستم چې دی دا رقم دا زما ډېر خوښ شو او ستاسو دپاره که څوک غواړي چې استفاده کړي نو ډېر ښایسته ده. هغه څه شی هغسې دا کله دلته کولاو کې اول خو دلته فنګر پرنټ لري دې ځای نه به ګوته پرې کېږدي نو اتومات کولاو کېږي څنګه نه کولی شئ مینو کولاو کوي بره نه زما په خیال شی اضافه نشته پکې خو بیا هم سکرین شاټ نه وای پکې راغلی سکرین ریکارډر ده پکې بارکوډ دا شیزونه خو مخکې پکې وو داسې کوم اضافه انفرماسیون نه لري. او دوستانو دې یو کار زما ډېر خوښ شو مثال که ته چا سره خبرې کوې یا ویډیو کوې د شا له خوا نه مخکې خوا نه تا ته ضرورت نشته مثال مخکې ما یو شی استفاده کوم زه به تاسو ته وښیم دا دی د موبایل کېښودلو هغسې داسې جګېږي چټېږي مثلا هر رقم چې وغواړې دا رقم زه یې پړم پرېږدم ما سره 2-3 دانې دي مثلا زه بیا په دې شکل یا چا سره خبرې کوم یا انټرنیټ استفاده کوم نو په دې شکل زه استفاده کوم. دا موبایل چې دا شي ته ضرورت نشته دی که تاسو چېرته ډېر لایف کوئ مثال ټیک ټاک میک ټاک نه پوهېږم د نن سبا خلک ټیک ټاک میک ټاک لایف کې راځي دا شی ډېر زبردست ورته که تاسو کله کامره آن کړئ دا رقم تاسو ته به ښکاري چې ما کامره آن ده لکه دې جې پورې نیمایي راځي دې جې پورې لکه دا جې تاسو صرف دغه جې پورې ښیي دا کته هغه تاسو ته نه ښیي که چېرته صاف کې بیا لږ راکوزېږي وینې او که چېرته بېرته داسې کې بېرته چا سره خبرې کوي ویډیو کوي مثال ډېر یو زبردست ښایسته سیستم دی زما ډېر خوښ شو. بل دی دوستانو شاته خوا نه کامره که تاسو کله شاخوا کامره ووایئ تاسو ته به ښکاري زما لاس شاخوا کامره همداسې کار کېږده ورور خبرې کوي ویډیو کوي هر څه کوي ډېر زبردست سیستم لري. او دوستانو یو بل د دې ښه والی چې دی مثال په طور راقت کېږي وړوکی کېږي که تاسو جب کې یا مثال ځان سره جب کې اچوئ او یا بټوه کې هم اچولی کېږي چا خبره ډېر زبردسته وړوکی لاس کې هم ښه نیول کېږي ډېر زبردست دی. خو د یو چا دپاره نه دی دوستانو زه به چا دپاره وایم چې دا موبایل وانلي د دې قیمت ګران دی 1100 روپۍ دی لکه مثال په طور ګیم چې څوک کوي پوبجي ګیم یا نور ګیمونه څوک کوي دغه کسانو لپاره دا موبایل نه دی ځکه دا دومره هغه نه لري کوالټي دومره کلکه نه دی ښه موبایل دی لکه نور خو بدوالی نشته ګیم هم پرې کېږي اما لکه ګیم ته نه دی جوړ دا موبایل که تاسو داسې ونیسئ راقت کېږي وخت کېږي مثال ډېر مشکلات سره شاید مخ شئ. یو دویم د ویډیو ایډیټینګ دپاره د ویډیو ایډیټینګ دپاره هم دا زما خیال دومره پاورفول نه دی نو د هغه چارو دپاره صحیح ده څوک ټیک ټاک میک ټاک ویډیو جوړوي یا مثال یو وړه غوندې ویډیو پرې جوړوي یا چا سره خبرې کوي او غواړي چې لږ سټایلي موبایل ولري چا خبره ډېر سټایلي ده په دې کې یو رقم نور هم دي چې بندېږي چې فولډ هغه هم انشالله که څو هغه ویډیو به هم زه درته جوړه کړم یو خو مې پرې جوړه کړې هم ده خو بیا هم درته پرې جوړوم. نو دوستانو دا موبایل دی که مو خوښي 1100 روپۍ دی ډالره کولی شي انټرنیټ نه موالي کولی شي په اروپا کو ملکو کې اسیا کې نه پوهېږم افغانستان کې به یې که به نه پاکستان دې ملکو کې شاید امکان لري چې وي راغلي نو ډېر ښایسته موبایل دی خو د بعضو دوستانو دپاره ما ځکه د دې لپاره ویډیو جوړه کړه ما څو ورځې استفاده کړه البته زه خو یې خلم خرڅومه خو ځان دپاره زه داسې موبایل نه انتخابوم ځکه زما دپاره داسې موبایل کار نه ورکوي. ښه دوستانو زه اوس د دې موبایل یو څو هغه زه درته ښیم باتري شیزونه هغه لري زه انټرنیټ کې دې انفرماسیون ګردې کې البته شته دی خو انټرنیټ کې بهتره ښیي ټول هر څه په یو شی زه سامسونګ ګلاکسي زد فلپ 3 5G صحیح دی 2021 د اګوست په 28 باندې راوتی دی 103 وزن دی انډراید 11 دی 128 GB لري 255 GB لري ډسپلی سکرین چې دی 6.7 دی او د ویډیو هغه چې ده 1080 او 2640 پکسله دی کیمره چې ده 12 میګا پکسله ده او رامې چې ده دوستانو 8 5G دی او باتري چې ده دوستانو 3300 ده
ښه ده بدنه ده ډېره کم نه ده ډېره زیاته هم نه ده البته د 2 بیټرۍ لري دوستانو یو دې سیټ لري یو دې بل سیټ دواړو سیټ ته بیټرۍ لري سمه ده کیمرې یو 12 میګا پکسله ده نورې وړي 1 میګا پکسل اشاریه 2 داسې 4K ویډیو لري مثال که تاسو ګورئ د ویډیو هغې چې ده 4K ده ډېر ښه دی خو PPS چې ده زما خیال 10 دی بس همدومره دوستانو الله دې وکړي چې ویډیو خو خوښ وي که چېرته ویډیو خوښ وي حتما سره لایک کړئ او کوم سوال پوښتنه لرئ حتما لاندې کولی شئ ما ته ولیکئ دوستانو دا موبایل د هر چا دپاره نه ده هیله ده چې ډېر روپۍ پرې واره نه کوي ښه موبایل ده عامه د هر چا دپاره نه دی ځکه که تاسو غواړئ چې موبایل والئ لکه مثال غواړئ چې ګیم پرې وکړئ او ښه کار درته وکړي او ډېرې استفاده کوئ دا موبایل تاسو ته دپاره ښه نه دی وانلئ چې بیا به وروسته پښیمانه یې ځکه دومره ښه قوي موبایل نه دی که دا تاسو ساختماني یا مثال نه پوهېږم دروند کار کوئ خاور ماور سره هم لاس پاس وي دې کې دننه که دې جو کې خاوره لاړه شي نو ډېر دلته تاسو ته ښکاري چې لږ زره چوله غوندې دی که خاوره ماوره پکې لاړه شي امکان لري چې دا دننه کرش سي یا مثال دې جي کې لږ زره خاوره لاړه شي چې لاړه شي ښه نو بیا ډېر امکان نه لري چې تاسو ترې استفاده وکړئ بس همدومره دوستانو تر بلې ویډیو په الله سپارم